بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، لکه تاسو ته چې پته ده موږ د دې نه مخکې اووم پروګرام کړو او دا زموږ اتم پروګرام دی. اوس دې کې لږه تبدیلي دا راغله چې هغه وخت دوه لفظونه وه او معنی به یې یوه وه. اوس به موږ د دې نه مخکې کوم پروګرامونو کې چې موږ کوم لفظونه اخلو ملګرو دا ووایي چې دا موږ ته په جملو کې استعمال کړي چې موږ کې وضاحت وشي. نو هغه لفظونه دي چې دا به زه اوس په جملو کې استعمالوم، نو ملګري ته به لږه اسانه شي. په دې دغه شان موږ عام روزمره کې استعمالوو وینایي الفاظو کې علاقه، لکه پلانکې علاقه، بره علاقه، لاندې علاقه، د کومې علاقې. نو پښتو کې دې ته وایي سیمه، د کومې سیمې. اوس سیمه به موږ څنګه استعمالو؟ زه د مردان سیمې سره تعلق ساتم، تعلق لرم یا ساتم. هلته سیمه ده، دلته سیمه راغله. دا جمله کې استعمال شوه، دا به خپل هیت بدلی. زه د مردان سیمې سره تعلق ساتم، زه د مردان علاقې سره تعلق ساتم. دا هغه شی. ښه، اوس بل زموږ په وینایي الفاظو کې موږ وایي څوم جومات کې سبق وي، په څوم کلاس کې. انګلیش کې ورته کلاس وي، اردو کې ورته جومات وي، پښتو کې ورته ټولګی وي. نو موږ به که چا نه تپوس کوو چې په سویم ټولګي کې یعنی په سویم کلاس کې، په سویم جومات کې ټولګي. هلته ټولګی دی، دلته ټولګي راغی. د جملې سره به دا بدلی خپل هیته. ښه، دغه شان دی عهده. عهدې ته پښتو کې وایي چوکۍ. زه د کلرک، کلرک یعنی بابو. چوکۍ کار کوم. دا چوکۍ را کلرک ته انګلیش ته کې دی، بابو ورته په پښتو کې وایي، اردو کې ورته وایي. دا د چوکۍ استعمال شو. اوس شرکت شاملېدل په څه کې پروګرام کې، هغې ته په پښتو کې وایي ګډون. زمونږ په پروګرام کې زمونږ پروګرام کې تاسو ګډون ضروري دی. زموږ پروګرام کې ستاسو شرکت ضروري دی، ګډون ضروري دی. هغه پښتو استعمال. ښه، اوس خرچه په دې څه خرچه راغلې، په کور څه خرچه راغله. دې خرچې ته پښتو کې وایي لګښت.
لګښت هغه ته وایي چې لګېدلې پیسې چې هغې ته لګښت وایي. که موږ اوس وایو چې په 15 مرلې کور به څومره لګښت راشي، یعنې څومره خرچه ورته راشي، په 15 مرلې کور به څومره خرچه راشي، څومره لګښت به راشي. انداز ته پښتو کې وایي ډول. لکه موږ وایو چې د پښتنو خپل ډول دی یا خپل انداز دی، هر څوک په خپل ډول کار کوي، په خپل انداز خبرې کوي، په خپل ډول کې لګیا یو. مدد پښتو کې ورته وایي مرسته. د غریب سره مرسته پکار ده. ښکالو یعنې کش کړه څه اواز چې مونږ یې وینو نه واورو، څه اواز واورو هغې ته ښکالو وایي. زه ستا د راتلو په ښکالو پوه شوم، یعنې ما ته پته ولګېد چې ته رالې، ستا او اجلاس غونډه زمونږ یا مونږ د کلي په غونډه کې ګډون وکړه. او دا دې سره زموږ دا پروګرام سر ته ورسېده. انشاءالله هم په دغه جملو د لفظونو په جملو کې استعمال بر پروګرام کې به تاسو له راځو د نوو لفظونو سره. الله په امان.